صوبہ خیبر پختونخوا کې د نورو ضلعو په شان په ضلع تورغر کې د بلدیاتي الیکشن تیاری زور او شور سره شروع دي او د بلدیاتي نمائندگان د خپل داخله فارمونه ریټرنینګ افیسرانو سره جمع کوي. په دې باره کې رپورټ کوي زبیر خان د تورغر نه. په خیبر پختونخوا کې د نورو ضلعو په شان په ضلع تورغر کې هم بلدیاتي انتخاباتو فارمونه جمع کېدو سلسله روانه ده. که مونږ خبره وکړو په ضلع تورغر کې ټوټل 3 تحصیل دي. په تحصیل جدبا کې تر اوسه 12 د چیرمنانو فارمونه اخیستل شوي. داسې په نورو تحصیلونو کې هم فارمونه جمع کیږي. او که د سکورټ په حواله خبره وکړو نو د سکورټ هم سخت انتظامات شوي دي. محمد شریف شاه میډیا ته په خبرو اترو کې ووی چې نن ما خپل فارمونه د تحصیل دپاره جمع کړو. دوی زیاتوي که چېرته مونږ کامیاب شو نو زه به د عوام ډېر خدمت وکړم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد شریف شاہ ہے. میں تحصیل جدوا تحصیل ناظم کے لیے کاغذات جمع کر لیا ابھی، اور تحصیل ناظم کے لیے 12 لوگوں نے فارم لیا ہے. ابھی تک میں نے ایک فارم ابھی تک جمع کر لیا. آج 14 تاریخ ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کریں، اور ہمارا خواہش ہے کہ ہم اپنے ضلع اور اپنے تحصیل کے لیے خدمت اور اپنے عوام کے لیے خدمت کر لیں. اس لیے میں نے کاغذات لیے اور اس لیے ابھی جمع کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید لطیف شاہ ہے اور ضلع تورغر گاؤں جٹکا سیدان سے میرا تعلق ہے. آج جدبا تحصیل چیئرمین کے کاغذات جمع کرنے کے لیے محمد شریف شاہ کے ساتھ آنا ہوا. یہاں پر لوگوں کے حالات دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ لوگوں میں بہت شعور پیدا ہوا ہے. جب سے ضلع بنا ہے الحمدللہ تحصیل چیئرمین کے کاغذات میں 12 افراد نے کاغذات جمع کر دیے ہیں، اور جنرل کونسلر کے لیے بھی مختلف حلقوں سے کاغذات جمع ہو رہے ہیں. اور ہم درخواست کرتے ہیں ضلع تورغر بالخصوص تحصیل جدبا کے عوام سے کہ آپ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کا خدمت کر سکے. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ محمد شریف شاہ صاحب اس تحصیل چیئرمین کے لیے منتخب ہوں گے، اور عوام بھرپور ان کی حمایت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم عوام کی بھرپور خدمت کریں گے انشاءاللہ.